سلامونه، هیله ده ښه به یاست. دا کس د چمن صاحب هغه پو وایم چې مازې څوک یې بې اودسه نوم واخلي سر یې پرې کېږي. د چمن اوسېدونکي دا کس ښه پېژني. غټ سید دی. د نه پېژنم د مکې مکرمې او که د مدینې شریفې سید دی، خو ډېر لوی سید دی. غټ دربارونه لري، په ټول افغانستان کې دربارونه شته. راځئ لږ دا کس تر وپېژنم. د دې کس نوم چې دی کلیوالي نوم یې منډی دی. د ده نوم فیض محمد و، په خلیفه فیض محمد مشهور دی. د کندهار ښار د میرزا احمد خان کلاچې اوسېدونکی و. د پلار نوم یې عبدالواحد و. عبدالواحد په پلزن مشهور و. کله چې بې ځایه غلا وسوه بیا به د عبدالواحد پلزن تللی، هغه پل به یې تر کوره رسوی. دغه عبدالواحد پلزن په کندهار کې د مشهورې شاه جامع مخ ته موچیګرات کوي، موچي و. دا فیض محمد دوی په قوم نورزي دي، په نورزو کې کوړیزي دي. اصل کې دوی ډېرې مینې په د ډنډ ولسوالۍ په کدنې کې او په بولده کې هم کړې دي. نو دا کس لوی سید وبخښئ، دلته ما د قوم یادونه په دې خاطر نه کړ چې زه توهین کوم. نورزی غټ تکړه ښه قوم دی. صرف د چې خپل قوم اړولی چې زه سید یم، زه اغاخیل یم، داسې یم، ما صرف یادونه په دې خاطر کړې ده. نور د قوم یادونه ما په دې خاطر کړې چې ده ولې خپل قوم بدل کړی دی. دا فیض محمد په کندهار ښار شمال پلو ته په ارغنداب ولسوالۍ کې او د پنجوایي په زلخان کې د حزب اسلامي قومندان و. میده میده به تعویض ماویز یو څاښ ماښ یو دم و چپ یم شروع کړ. په دغه وختونو کې بیا نو د ده نوم سو خلیفه فیض محمد. د ده بل ورور و، هغه به هم دغسې میده میده کار ورسره کوی، خلیفه نور محمد سو. بیا د جهاد د دوی په اصطلاح د جهاد وختونه و. بیا هغه دی چې چمن ته کډه سو. په چمن کې بیا نو د چمن صاحب آغا سو. صاحب آغا نو څه پکې پاهې څه یو دربار، یعنی په کراماتو یې دونه ژوند سم کړی چې په چمن کې د چمن اوسېدونکي په خبر دی چې څنګه ژوند سم دی. هغه د خدای بیچارهګان چې د ده دم و چوپو تعویض ته ورځي، هغه به په کندهار کې د لارې کرایه پور کړه، ده ته به پسونه و، خیراتونه و، دا توپې و شیان وروړل. او دوی خو نو بس الله تعالی څخه په کرامات شي نه دي غوښتي، له مریدان څخه په کرامات شان راټولوله چې اوس ژوند چیرې ورسېدی. په هر حال دی مړ دی، دی والا ښه سره پوهېږي، اوس یې پر ځای دا یو پاهې دا څونه نوم دی، غوث ابن الغوث ابن الغوث. پو دا خو بیخي کوم ځای ته ورسېدی. دا چې په شپږو بالښتونو کې ناست دی، شیر آغا جان دا یې زوی دی، اوس یې پر ځای دی ناست دی. دوی بیا په ګڼو ولایتونو کې خپل خلیفهګان لري. هر خلیفه مکلف دی چې د میاشتې به 15 لکه 10 لکه 15 لکه کالدارې، پنجابي افغانۍ نه، کالدارې غواړي. بیا هغه خلیفهګانې بیا د خپلو مریدانو څه غواړي چې غټ پیر صاحب امر کړی چې پیسې به راټولوئ. زموږ داسې ناپوه ولس خو چې څوک ورته وایي چې پیر دی اولاد ورته خرڅوي، کشره لور به ورته خرڅوي، خو پیر صاحب مبارک ته به پیسې ورسوي. یو دا دی چې کله کله زه فکر وکړم چې وایم ښه دی چې دغسې چم د دغه ولس سره وسي. میښوره وه چې دوی د ماښام ډوډۍ نه لري، د پیر په نوم دغسې کسانو ته بیا خیراتونه او تور پسونه تور غوایان ورولي. بل پلو ته فکر وکړم چې دا خلک ناپوه دي، دا باید پوه کړه سي، دوی ته باید وویل سي چې ووروره دغه د دربار په نوم چې کوم سوداګریز مرکزونه را ایستلي دي دا ستاسو د شکولو لپاره دي. نه یې په دم کې اغېز سته، نه یې په چوپ کې اغېز و تاثیر سته، نه یې په تعویض کې اثر و تاثیر سته، پر دنیا شی نسته. یوازې ستاسو دنیاو ته د غلا مرکزونه جوړ کړي چې ستاسو دنیا یې څنګه درڅه واخلي، څنګه په تاسو تور پسونو غویان رانیسي، څنګه په تاسو موټران رانیسي، څنګه تاسو پر هغه دربار خپلې لوڼې ور وبخښئ، خپلې لمسیانې ور وبخښئ. د خدای په لیاز دا د دین لار نه ده، دا د شرک د بدیت د فتنو لار ده. تاسو یې وشکوله، ستاسو څخه پیسې واخیستلې، د هغوی ژوند پر تاسو برابر دی. تاسو وینئ هغوی هر کال عمرو ته هم ځغلي،
هر یوه ځان ته 15 ښځې کښېنولي یې. منه داسې چې یوه کوي بله ایله کوي بله کوي بله ایله کوي. یا د دوی په اصطلاح کله کله کېدای شي ایله کړي هم نه وي، خو تاسې ته وایي چې موږ ایله کړي دي، موږ طلاق ورکړی، یا مو هغه د دوی په اصطلاح سوپیانې کړي دي. د خدای په لیاز قرآن ته مراجعه وکئ، د اسلام لارې ته مراجعه وکئ. تاسو اسلام مطالعه کوئ. په اسلام کې دغه شیان نشته. دا غله دي، دا مردارخواره دي ټوله، دا دربارو والا ټوله غله دي، غلا کوي، مردار خواره دي. ستاسو په پیسو، ستاسو په شتمنۍ ژوند دی، ستاسو په وینه ګزاره ده. تاسو یې مه ورکوئ، دا کسان به فقر ته مجبور سي. ستاسو په پیسو هغه داسې کوناټي وکړه لکه بالښتان، ستاسو په پیسو یې خېټې تر زنګنو ورسېدلې، ستاسو په پیسو یې دغسې څټان کړي دي لکه د خرو. د خدای په لیاز مه ورځئ، دغه کسان ته مه ورځئ. تاسو یې دوکه کړي یاست، د اسلام په نوم یې تېرستلي یاست. دا اسلام نه دی، دا د اسلام پر ضد سنګرونه دي، د اسلام پر ضد دربارونه دي. تاسو یې پلا اسلام ته مراجعه وکئ. زړه مو در باندې سوځي چې دغسې کسان تاسو شکوي. تاسو د ماښام ډوډۍ نه لرئ او د دوی کورو ته دربارو ته بیا تاسو پسونه ورولئ. زړه مو در باندې کباب دی والله. مننه.